د بلخ ولایت مرکز مزار شریف هوایي ډګر ته څیرمه د یوه نوي ښارګوټي د جوړولو او ځمکو ویش پروژه د یو شمېر مسؤلینو په شتون کې رسما پیل شوه. مسؤلین وایي چې دغه ښارګوټی به په 2700 جریبه ځمکه کې په ډیر عصري ډول جوړ شي. شهر نو مزار شریف که ما امروز شاهد افتتاح آن هستیم و بودیم 2722 جریب زمین احتوا میکنه که تقریبا شامل 8000 نمره رهایشی است که هر نمره دارای 400 متر مربع مساحت است و تقریبا 500 بلند منزل رهایشی و تجارتی دارد. شهرک نو شهر مزار شریف کاملا قانونی از ادارات زیربط، از اداره محترم مقام محترم ولایت بلخ، محاکم و کلیه ادارات زیربط قانونا و شرعا طی مراحل شده و امروز رسما محفل افتتاحیه از را شاهد بودیم. په دې ښارګوټي کې یو شمېر پانګوال وایي چې د قانوني مرحلو له طی کولو وروسته یې په دې ښار کار پیل کړی او د وخت سره سم به په عصري ډول جوړ شي. صفدر دولت ځای چې په دې ښارګوټي کې پانګه اچونه کړې زیاتوي، دا ځای به د شمال زون د ولایتونو لپاره د سوداګرۍ په مرکز بدل شي. ټولو چارواکو په موافقه باندې او د ټولو ولسي قومي شورا چې دلته جوړه شوې وه د هلته شویو ورونو د زمیندارانو دپاره د دې ټولو په موافقه باندې موافقه وشوله او دا شارک افتتاح شو. د شارک ډېر یو نامي شارک به او ډېر نامداره شارک به دلته به ډېر خلک سرمایه ګزاري وکړي. اول موږ خپله کوشش کوو دلته که موږ هستو که نور تجاران دي ډېره سرمایه ګزاري هم دلته په نظر کې نیولې ده چې زه خپله تقریبا تر 120 نمرو پورې دلته پکې ځمکه لرم. همدغسې نور زموږ دوستان یې لري غواړي چې یو غټه سرمایه ګزاري دلته وکړي او هم به وطن ترقي وکړي هم به زموږ ولس دپاره کار پیدا شي. دا وطن ترقي کوي، ولس امنیت راغلی ده، خلک خوشحاله دي، باسخاس شته، ښه عدالت راغلی ده. په دې باندې باید موږ او تاسو ټول افتخار وکړو. د دغه عدالتو د باسخاس په حساب باندې به دلته زه وایم چې دا د ښار یوه څنډه ده او د دې 15 ولایتو تجارانو بارګیري به کیدای شي چې اکثریت د همدغه ځای نه وشي. په دې پرانیست غونډه کې د بلخ مرستیال والي نورالهادي ابو ادریس ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې دولتي مسؤلین یې په بشپړ ډول ملاتړ کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې په ټولو افغان بهرمېشتو سوداګرو غږ وکړ چې راشي او په هیواد کې پانګونه وکړي. چیزی که و هر شیئی که آبادی وطن و با فایده مردم ملت و باشه، نظام اسلامی، مجاهدین اسلامی، امرا، مسئولون همه که در این حمایت میکنه، از این دفاع میکنه، از این که برای شما کار برای شما مساعد میکنه. انشاءالله امروز امن امنیت از تجارای ما خواهش میکنیم که بیایا در افغانستان بیایا سرمایه قسم سرمایه گذاری را بکنه و تجارت پیشه را پیش ببره و همین قسم پروژه ها را پیش ببره و الحمدلله مردم افغانستان از خودکفا شوه. په پام کې ده چې په دغه ښارګوټي کې به 1500 لوړپوړي ودانۍ، تفریحي پارکونه، سمسورې سیمې، جوماتونه، ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او د ټولنیز ژوند د نورو اړینو اړتیاو په پوره کېدو سره د افغان سوداګرو لخوا په ډېر ښکلي ډول جوړ شي. زیار الکوزی، امید راډیو، بلخ.